الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات غواړم فرمان تذکر ته د فیسبوک له لارې یو لنډ میسج ورکړم. هغه دا ده چې لیک کوم رانږدې صحیح کوم رانږدې د غږ مې ډېر صحیح واوري. فرمان تذکر ته دا وایم چې اول خو ته ماشوم هلک یې د شعر او شاعري سره د کومو سنس د تا دا نه ده برابر، او ته چې کومه شاعري کوې مطلب دا په کار نه ده چې ته وکړې، ځکه پښتونخوا کې په لوی افغانستان کې ډېر ښه شاعران لرو، موږ دا د شعر او د ادب او د فرهنګ او د کلتور فکر کوم د پښتنو دپاره یو قسم سپکاوی ده. دا یوه ضربه ده چې ته ورکوې. او بله خبره له یو خلکو نه چې دی په د سوشل میډیا باندې راځي سپورټ کوي، تلویزیونونه ورځي، کمرمینان دي او خلک یې سپورټ کوي، ورته وایي فرمان ورته مې دا اوس ګورئ دا خو شعر نه ده، دا تاسې وګورئ ظالمې زړه خو دې راباندې بل خو دې خو نه کړو، دا اوس شعر ده. او یو ته زده فرمان خو خیر، فرمان خو هغه څوک ده چې عقل ترې زده کېږي، فرمان نه خو ګیله نه کوو، فرمان هغه څوک ده چې خلک عقل ترې زده کوي. یو خلکو ته زه دا وایم چې هغه څوک یې سپورټ کوي، په فیسبوک باندې راځي، په سوشل میډیا باندې د ده ویډیوګانې ورکوي، دا شعر کوي، نو هغو ته وایم چې ګورئ په پښتونخوا کې رحمان بابا، خوشحال خټک او غني خان او حمزه بابا په رقم څېرې دي، نور که کاذبان دي. خو فرمان تذکر ته دا میسج لګوم چې اوس که هغه څه زه ووایم چې ته څه تاویلي دي او د هغو په مطابق خو په صحیح معنا هغه بېرته هغه میسج درته پرېږدم. د فکر کوم بیا به خلک داسې فکر کوي چې یاره له ده نه خلک زده کوي، لکه څنګه نن چې له تا زده کوي فرمان تذکره. زه سوال درته کوم، زارۍ درته کوم، ما ته دې هېڅ نه رارسېږي، خو د پښتو ادب کلتور کلچر دې ته یوه غټه ضربه ده چې ته په سوشل میډیا باندې راځي او خپله شاعري کوې. نه مه کوه هلکه، شاعر نه یې، ته ماشوم هلک یې، شعر دا رقم نه یې، شعر ځان ته هنر لري، شعر هغه څوک وایي چې له هغه سره یو څه یي. ته خو هېڅ هم نه یې. اوس که یو څه ووایم بیا توهین درته کېږي، خو زه درته وایم چې فرمان تذکره ته خو خیر ماشوم یې، او ته هغه څوک یې چې خلک درنه عقل زده کوي. او بل هغه چا ته دا پیغام لرم چې په لیاز د خدای ته وګورئ، نور فرمان تذکر پرېږدئ، مه کوئ دا څه د فرمان تذکر نه